السلام علیکم دوستانو، په دې هیله چې ټول به راته روغ او جوړ یاست. په زرغون افغانستان جام کې نن د جونیر چمپینز او هندوکش سټرایکرز لوبډلو ترمنځ یوه ډیره زبردسته ښایسته لوبه ترسره شول. په دغه لوبه کې نجیب الله زدران هم د عملیاتو څخه وروسته خپلې لوبډلې ته راغلی و. د خپلې لوبډلې په ګټه یې زبردسته بهترینه لوبه ترسره کړه و، 50 منډې جوړې کړې. ترڅنګ یې د جونیر چمپینز لوبډلې لپاره بیا توپ اچوونکو او توپ وهونکو ډیره زبردسته لوبه ترسره کړه. نوي ځوانان ډیر ښه وځلیدل، خو لوبه د هندوکش سټرایکرز لوبډلې وګټل. د سوپر کولا زرغون افغانستان جام سیالۍ په ترڅ کې د هندوکش سټرایکرز لوبډلې په خپله وروستۍ لوبه کې د جونیر چمپینز لوبډلې ته له یوې اړخیزې لوبې وروسته په 60 منډو ماته ورکړه، خو په دغه لوبې سره په سیالیو کې د دواړو لوبډلو سفر پای ته ورسېدی. د یادې سیالۍ پچه د هندوکش لوبډلمشر نجیب الله زدران وګټل. لومړی یې د توپخنې پرېکړه وکړه. په ټاکل سوو 50 اورونو کې د ټولو لوبغاړو په سوځېدو سره 280 منډې جوړې کړې. د دوی لپاره نجیب الله زدران 50، افسر زازي 54، ابراهیم زدران 53، عثمان غني 49 منډې جوړې کړې. له بلې خوا د جونیر چمپینز لوبډلې لپاره محمد هارون ډېر زبردسته خوندور بالینګ ترسره کړ. 4 ویکټې یې ترلاسه کړې. ګلزار خان 3 ویکټې ترلاسه کړې. ناصر حسن، بشیر احمد او جمیل شنواري یوه ویکټه ترلاسه کړه. د یاد هدف په ځواب کې د جونیر چمپینز لوبډلې ښه لوبه وکړه. دوو لوبغاړو محمد هارون او علي احمد نیمې سلیزې جوړې کړې، خو لوبډله یې بیا په 214 منډو له ډګره بهر سوه. په 66 منډو یې ماته وخوړه. محمد هارون 70 او علي احمد 50 منډې جوړې کړې. له بلې خوا د هندوکش لپاره بیا مجیب رحمان، وقار الله اسحاق، کریم جنت 2 عبدالرحمن یوه ویکټه ترلاسه کړه. محمد هارون د لوبې غوره لوبغاړی ونومول سو. د یادونې وړ ده چې د یادو سیالیو په ترڅ کې به سبا د میوند ساتونکو او پامیر لیجنډز لوبډلو ترمنځ د لومړي پړاو وروستۍ سیالۍ ترسره سي. که مو دا ویډیو خوښه سوې درسره لایک کړئ، د خپلو ملګرو سره هم شیر کړئ. د نورو تازه معلوماتو لپاره هم زموږ سره اوسئ. تر بلې ویډیو پر د الله په امان.